یاره ولا سرخو دې هم نه ښکاري کور کې مې دا اړه تم شو ډېرې ته راووتمه یو څوک د ګپ هم نشته چې ورسره ګپ ولګومه والا راځه د دې نه کار واله د دې نه کار واله ښایسته مجلس برابر کړه زه څوک دی ډېره دا څوک نشته دا پچاوې چې ته غړېږي دا پچاوې دا 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 لا 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 توکې لا 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 وړوکې مالا د زلفانو دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې کورلک دا کورلک دا لا 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 دې دې کورلک دا دا دې دا 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 تو 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 خدایا توبه په شرمونه دي و شرمونه ګډېږي نو ولې ولې په شرمونه مې وشرمولې خو چې پلار یې دا شی خو زوی خامخا ګډېږي نو دغه دی ولا خبره خو یې دغه دی کښېنه نه خامخله دا خبرې څوک نه کوي پلار ته کښېنه ته چېرته وې ما خو لیدلی نه وي وایي تا تیشه شروع کړې دا خلک به څه یاره دادا سخت خوند دې وکړو بیا راته دا احساس نه وي چې لږ معده ورته تاو شمه کلی دی رکې ناستې وه چا داسې وایي تاو شمه دې بې خوبه ده یاره دادا ساز راته نه وی زه چې لاړ شمه او دا زمریانو ښکار وکړمه نن مګه کله چې ته وژلې دي نن ځي د زمریانو ښکار کوي خدایه زه ورته ووایي ای الله دا کومې زمري ته پس اوس دا شی ځي د زمریانو ښکار ته یاره دادا زما د غوسې نه منګکان یېرېږي منګکان یاره دادا منګکان پرېږده خو نن درته د زمریانو ښکار کومه ډېر مې ورته شوق شوی تبرګۍ راکړه چې لاړ شم ورپسې پاکه تبرګۍ غواړي دا دی تبرګۍ چیشه به وکړي چیشه ده ته خلاصې همدې خپو کې درته زمری راولم او معده کوم بېمه ګمان مې نه دی چې دا سړی وړی شي وړی سړی شي که نه زه تا غوندې مې ډېر کتلي دي یاره دې سړي کې خو شک نه و ځکه ځوان دی هلک دی کیدای شي زمری راولي ځکه چې آخر د زمري زوی دی د زمري خو دا زمری به بیا چېرته وړم کابل به هغې واخېستی وړم ډېرې پیسې به دغې پیسې یاره څو وارې مې ورته ویلي چې په دې کې هغه اصلي مالوچ واچوه اصلي خو خدای خبر څه کتې کولي پکې اچولي دي ورمېږ مې خوږ شو همدا یو په هلک دی واړی ولې راځې اوس زمری دا عمل ته وتړه دادا څنګه واره پکې شه و ډاډا او ډاډا څه خبره ده او زمری دې څه کو ډاړلې یې لکه چې نه دادا زمري پسې روان یم خو هلته داسې غټ سپی و کوڅه کې سپینه په کوڅه کې هېرېږي او دوی د زمریانو ښکار کې وایي دا چې د ټوکې دي زه ورتلی شومه که نه زه دا رومان زمري پسې او وایي چې
دې سپینه یېرېږم او تبرګي دې لاندې تر تبرګي دې څه کوه تبرګي دې څه کوه تبرګي لکه دې عثمان ماشر دی دا داسې ګډ سپی دی چې هغې ته څوک ورتلی شي ټول خلک ترې نه ځي یا په تښتي ککره ووايمه خلک وایي ځوان زلمی زه یې مړ کړو پوځه پوځې همدا تبرګی واله او جمع یې دی بخارۍ لپاره خرڅ وکړه ځم د هغه ونې ته وخېژه دغه درغارې ونې ته جیږي ونې ته ټوټې ونې ته خېژه جګې ونې ته خېژه خو خس راوړه ځم د خدای دې غرقه سپینه یېرېږي او زه وایي د زمرو ښکار کومه د زمرو ښکارونه به من کول من دا اوسني داسې ځوانان دي د چنار ولاندې منګیا سبا کوچ د لالیا کمې ونې ته وخېژمه چې کمې ونې ته دا مخنی دې کې خو خس نه برابرېږي دې ته به وخېژمه دې ته د وباسمه دا به مې بیا په ښکاري راته وي خستې نه دي راوړي او بیا به مې وهي او به دغسې والم وای 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 بیا به راته ښځه هم نه کوي وایي خس هم نه شي راوړی او وای 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 دا خو داسې جګه ونه ده دا خو ډېره جګ کمنډه ووام وای وای دا خو داسې جګه ونه ده زه راځه کله ماښام شو اذانونه شو دادا شپه کېږي نوره ماښام شو اذانونه هم شروع دي دادا دادا و دادا زه راځه کله دادا 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 خس مې کول نو خس دې کول نو جاړې اوس نشم کوزېدی نشي کوزېدی نه دا ستا هغه ورانه دی چې تا پې ډېرې وریځې ایستې او لا پې دې کولې راکوزېدی شي خو راکوزېدی څه به وکړو راکوزې که نه 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 دادا ته مې ویل چې راشي زه نه درکوزېږم نو دادا به در باندې څه وکړي دادا ته مې غږ کاغه مې کوزۍ ولې نه مړې ډېر رینګه رینګه مه کوه ته خدایانو یو مانه راکوشه دې ونې را ولې م ستړي کې ستړي ستومانې ونې نه راکوشه چیشته بره رینګه رینګه کې اوس څه وکړو موږ یې هم نشو راکوزولی چې اوس موږ راکوز کړی وی ده نو بس مجبور یو چې دادا پسې بیا ځو نو اوس دا چې دادا پسې لاړ شو اوس موږ یې هم نشو راکوزولی اوس دا داسې بیا ختلی دی چې ته مې غږ کوي دا وخته چې اوس هم شپه کېږي سړی خدا دی که نه دلته نه السلام علیکم وعلیکم سلام دایمه السلام علیکم وروره راشه که نه هغه د زمرو ښکار پسې چې تا ونه کې بل پاتې دی ډېر راته وچو د خدای ظالم ورته وکړه راښکته کېدی نه شي مرغۍ ده و وروره زبي دی زبي ونې ته ختلی دی اوس راکوزېدی نه شي موږ یې هم نشو راکوزولی وایي دادا ته مې نارې که زبي دی هو نو دې سرکوز ته چا ویل ته ونې ته خېژه خو زه ما سره علاج ته دی درته سرکوز کومه چا راکوز کړی دی څپلۍ دي دا دي ها دا پښتو که د خیره ولېږه ولېږه ما ونیسه چې ونه ولېږي دا به هغه ښه راکوز کړي خو بس زه خیر دی اوس موږ یې هم نشو راکوزولی پوهېږم دا تجربه ما سره شته زه صحیح شوم دا رخصۍ واله دا رخصۍ واله سړی راکوزېږه غویه تړي سړی راکوز اوس به ګورې ځه چې زه څنګه چل کوي ځه چې ورشو ورپسې هغه ته ونې ته ختلی دی راکوزېدی نه شي ګوره ته اوس ګوره دې ته څنګه راکوزوم نو په دې چې شی کې دا خروندیا دي چې شته راباندې ته په څه پوهېږې تاسو راځئ دې وایه دا خو دا پوهېږي که نه ته څه کوې څپلې ولو سر غېلو دا پوهېږي که نه هېڅ خبره نشته دی دغه دی ته به کله راځې خدایه پاکه خپله اړي بېچاري دی ما پورې خړه خو چې زه یې ویسمه هم پکې ولخته که دا دې دادا دې راغې
په هغه اوسه دغه دی دادا دې راورسېده زر کوه دادا دا پړی ماته راکړه راواله را پړې واله په دې څه کې نو خو ګورول په دې راکوزوم کړه ولې پرېږده مړه خوږ به یې کې که نه یاره په دې نه راکوزېږي الله که نه. را اوسه ته ګوره زما کمالات ته ولې بل لکم بې را کوس کو سړی باندې به داسې خپه ماته ته ماتې که ونیسه دا پوی که که نه یاره دا پوی که دا پړی ځان ملا پورې کلک وتړه لا پورې کسټ کې ملا پورې کلک وتړه سټ کې یو وروره مړ به یې کې بس ورته د خدای په کوم هغسې به خپله راکوشي بس لږ به خوږ شي خو داسې به ډېر خوږ شي دا بېغمه ګلخان وتړه ماما کلکه یو خدای یو زوی دی دی ولې ته ځان خلاصې پرېږده خو څه به ښې کلک کړمه یو دا درې وای وای لکه چې مړ شو وای 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 دا ما درته ویل چې زوی له ځان خلاص یم نه ورته ومږه هلکه نه ورته تلې مږه خوا وای زه راپاسې نه ورته ومږه نه ورته ومږه سړی دې مړ که اتلې ورته ومږه مړ که راشه دې بلې ته ته کښېنه که نه دا کار دی دا دې پاړې وای خو بس هماغه دې کول که نه چې موږ درته ویل چې پړی پکې ما چوه او درس شو چې را ګزار دې کړو وای وای نو ما خو د خوی نه په دې رسۍ باندې ډېر خلک راجګ کړي د کوی نه